یاره مخکې شي حساب ته کښېنه تا ته خو دلته به پاتې شو ما د سفر پروت دی ما پې باج وکې په لاره کې ډالۍ وي اوس خو پکې څه نه کېږي پښتونخوا ده نور خو پوهېږئ که نه اوس پکې بیخي څه نه کېږي اوس خو کره شو ځکه چې پښتونخوا ده په پښتونخوا کې خو دا شی داسې دی لکه چې سړي له واو که نه دا خو پکې بیخي دا پکې حلال دی دا حلال دی په دغه کې مقصود ته دغه نظم وایم بیا به دغه نظم وایم او د فاروق فطرت هم غوښتنه وه چې د لیونو دشمنه د پښتنو دشمنه دا ما سپین دادا ته لیکلی سپین دادا خو پېژنئ که نه سپین دادا ته ډالۍ ښه او که څوک یې پېژنئ ټیک ده که نه یې پېژنئ نوم یې درته نه اخلم موږ پې ځان له کار نه ګورو سپین دادا ته ډالۍ قربان شم د لیونو دشمنه د پښتنو دشمنه لکه خبره واوره د لوی وړو دشمنه کم چې د ستا یاران دي ګوره بیخي ماران دي زمونږ د کلي دي خو واړه یاران دي د ستا چې منافقان دي د ستا دا غلامان دي د ستا زمونږ د کلي دي خو واړه یاران دي د ستا منافقان دي د ستا چې قدردان دي د ستا د الله شان هم مني نور خدایان هم مني د الله شان هم مني نور خدایان هم مني حلال حرام هم مني د رب زندان هم مني تا ته دشمن هم وایي ستا ډالران هم مني تا ته دشمن هم وایي ستا ډالران هم مني فاروق فطرته دا غداران د وطن منافقان د وطن دا چې مونږ شور نه کوو دا چې مونږ زور نه کوو له جنګه ستړي یو مونږ ځکه جنګ نور نه کوو زه به دې سر مات کم زه به دې ښکر وباسم دغه نشه به درنه ښه سراسر وباسم مونږ به سرکار هم مني مونږ به اغیار هم مني مونږ پښتانه یو صاحبه مونږ به ستا پلار هم مني مونږ به ستا پلار هم مني فاروق فطرته مونږ به تم مني دا فاروق فطرت دپاره دغه نظم و دغه د ملګرو په فرمایش باندې دغه نظم وایم د مقصود او دغه ټولو ملګرو په فرمایش باندې چې هله پیره بابا راشي او دغه نظم چې زه وایم زه شاته لږ وګورم چې دا ملګري رالم داسې یو لته رانه کړي چې زه به هلته کې پیره بابا له ورځه بونیر ته لاړم هلته کې اوبه راغلې وي خفګان و مړي شوي وو هغې دپاره لاړو خپله برخه کار مو کولو واوره ما نه مخکې مه ځه واوره ما نه مخکې هلته لاړم تعزیت ته لاړو چې مونږ دعاګانې وکړو هلته خلک راشي وایي پیر بابا راغلی دی وایي دا پیر بابا راغلی میل پیر بابا نه یم پیر بابا دنه اوبه وړی دی الا پیره بابا راشي الا پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس پشمار یو څو لمحو کې بېرته تلو خپنې و کې یا ځکه بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د سراز و نه تپوس کړي نه سلا کړي بس زمونږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي وارئ بس ډېرې چغې نه ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زمونږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زمونږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کي د الزام سپېره بادونه نا خبره به رسوا شي الا پیره بابا راشي واورئ بیا خبر له پښتونخوا شي ما ته ملګري وي دا پکې وایي مه وایه بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي انور خیاله لاندې کښېنه عیدیت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي اله پیره بابا راشي دغه اخري شعر وایم دا د مدې بابا ټولو ځوانانو ګلالو ته هم ډالۍ وي په ډېره مینه باندې تاسو ته هم ډالۍ وي قربان باچا را مخکې شي حساب ته کښېنه تا ته خو دلته به پاتې شو ما د سفر پروت دی ما پې باج وکې په لاره کې
دغه به خامخا ووایم نیازه خان دغه شعرونه به ووایم او دغه شعرونه دي زما د طرف نه دغه د واده زلمي ته هم ډالۍ وي یار تاسو شور مه کوئ ډېره مهرباني به وي ستاسو نیازه که بیا یې رایاد کا وای ګپ مزه کوي نیازه کا ګپ مزه کوي منمه خو راته د تورې شپې سفر پروت دی او پته نشته چې دا شاته راته څوک دی دا راته بیخي په دغه غر پروت دی راته د تورې شپې سفر پروت دی ګپ مزه کوي منمه خو راته د تورې شپې سفر پروت دی چرته اذان له به دیدن له رسو راته کلاو د کوڅې ور پروت دی دغه شعرونه تاسو ټول ته ډالۍ وي چې له مودو نه مروره بس ته پرېږده زوروره خلک ځان ور باندې کوڼ کي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې ناخبره زره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله ښاد شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه حال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شو تا عادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دې سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې ورکه اوس ته چېرته کې ورکه ای زما نه بې درکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه ونازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه یاسره وایي زه چې زوتې نه ریباره له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه مونږ نه پاتې د ریباره ستا خواري زما نینځکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه بیا مونږ په دې کلي کې سکه مونږ په دې کلي کې سکه ټولو پښتنو ته ډېر مینه احترام بادشاه را مخکې شه حساب ته کښېنه دا مشکل به راته جوړ کړي بس خیر دی که نه خپل نمبر مې بس ټول بچې اوس کی ښه بس مهرباني بس وبس کی دا چې هر ټیم وي او مونږ بس به دوربین اچوي صحیح ده بس مهرباني منیر جان ته چای واچوه دا مرګو ته چای واچوه ستا به مهرباني وي چې زما په سیټ کښېنې زه به لاندې بیا کښېنم خو ته دغلته کښېنې دا به ستا غټ کار وي وایم تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو اول مې ګوره حافظه وبایله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو اول مې ګوره حافظه وبایله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو لیواله امن امن چغې وخو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو باچا را مخکې شه حساب باچا را مخکې شه حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال جواب راکا وروستو سزا خلا جواب راکا هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شو محمد زاده اګروال څنګه مړ شو هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شو هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شو زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شو د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دنه دا چای سر خوړلی والی یار د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابک بریدونه چا وکړل د دغه چور څه پته ولګېده دا بې ګناه وژنې څنګه وشوې په پوهنتون چاودنې څنګه وشوې د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه چا بل کړه دا نازولي طوطیان څنګه مړه شو بې حرمتي د وردۍ څنګه وشوه دغه پولیس او پوځیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړي دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته قصور د پېښور وښایه په کومه لاړ شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغه وښایه په کومه لاړ شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي
لکشان زمانه به بدل لیوالوي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به ذره ذره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم ساعت وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنگ د دغه ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلي نظریې خلک یو د باچا خان منله د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلي نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو داسې نظام باندې توکاڼې ولم داسې نظام باندې توکاڼې ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم زه دا منم چې سل په سل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي ډېر زیات مننه کوم چې ژوند بریالي اوسي